په دې ناسته کې د ښار د ترافیکي او ښاري نظم د ښه مدیریت د احتمالي پیښو او ترافیکي حادثاتو پر مهال د چټک لاسرسي د روغتي خدماتو د لا ښه چمتووالي او همدارنګه د احتمالي اورلګېدنې پیښو پر مهال د اطفائیې د چټک غبرګون په اړه تفصیلي بحث او نظرونه تبادله شوه. مرستیال والي ټینګار وکړ چې د اختر په شپو او ورځو کې د خلکو تګ راتګ زیاتیږي. له همدې امله اړوند ادارې باید د خپلو مسؤلیتونو د ښه ترسره کولو لپاره لازم چمتووالی ولري او خلکو ته پر وخت او اغیزمن خدمات وړاندې کړي. نوموړي همداراز مسؤلینو ته په خپلو اړوند برخو کې لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. ویل چې د ولسونو امنیت، هوساینه او خدمت د اسلامي امارت د مسؤلینو اساسي وجیبه ده او باید ټول مسؤلین د اختر په ورځو کې د خلکو د اسانتیاو او خدمت لپاره لا زیاتې هڅې وکړي. په پای کې اړوند مسؤلینو ډاډ ورکړ چې د اختر د ورځو لپاره به لازم تدابیر نیسي او د ښاري نظم، روغتي خدماتو، ترافیکي کنټرول او د بیړنیو پیښو پر وړاندې د چټک غبرګون لپاره به خپل چمتووالی پیاوړی کړي.